قبرستان یا هدیره ده. بانډه هم داسې بانډه ده چې سهولت موجود دی. کلیګل درې ته رارسېدلی نه. په تېره ویډیو کې مو کړنګل درته وښود او په دې ویډیو کې غواړو چې د کلیګل ساحه درته وښایو. دغه سړک چې کوم ښکاري تاسو ته د کړنګل او کلیګل د دواړو مربوط کیږي. دواړو ته همدغه یوه لاره تللې ده، همدغه یو سړک تللی دی. د غرمې په 10 بجو مو حرکت کړی و. غرمه مو کړنګل کې تېره کړله او له هغې وروسته پیدا تر کلیګله ورسېدلو. دغه ساحې چې تاسو ته ښکاري دا د کلیګل دي. غرنیزو سیمو کې د موټرو شتون دومره نه وي. عموما سهار مهال موټرې ښکته بازار ته کوزیږي او په ماښام کې بیرته بیا دوی خپلو کورونو ته راځي. د موټرو شتون دومره نه وي. خلک ډېر وخت فایده مزلې کوي. موږ له یو څو ساعتو وروسته د ریچلک په نامه همدې غټې مدرسې او مسجد ته راورسېدو چې په ډېر ښه شکل یې جوړ کړی دی. د مازدیګر لمونځ مو همدلته وکړ. مسجد ډېر ښایسته ځای کې جوړ شوی دی. لاندې پټي او سیند ښکاري او دا په اوچته غونډۍ جوړ شوی دی. د لمانځه وروسته مو وغوښتل چې د بام سر ته وخیږو او تاسو ته د طبیعت یو څو نظارې ثبت کړو. د هغه کور په دیوال باندې ډېره یوه ښایسته جمله لیکل شوې. زه یې زوم کوم، تاسو یې ولولئ. لیکلي دي ګران وطن مو افغانستان دی. موږ د غرونو خلک په وطن لا ډېر مین یو. د هر ځای د هر کلي او سیمې خپل دودونه، رسمونه او رواجونه وي او هر کلی کور خپلې ځانګړتیاوې لري. دا چې تاسو ګورئ قبرستان یا هدیره ده. داخل کې مړو ته د رب جنتونه ورنصیب کړي. زه باید تاسو ته یادونه وکړم چې په کړنګل او کلیګل دې سیمو کې قبرونه د ځمکې په سر باندې جوړیږي، یعنې خاورو کې نه ښخیږي، ځکه چې ټول غرونه دي او پسته ځمکه ډېره کمه لري. دا قبرونه ډېر سخت ځکه وي چې د مړي په ورځ باندې باید دا 4 طرفه دیوال په ښه او ښکلي ډول باندې جوړ شي چې دا کار د کمو خلکو د وسه پوره نه دی. دلته مو دمه کېښودله او د چینې یخې اوبه مو وچښلې. بیا موټر راغللی او د سړک تر اخري سرحده ورسېدلو. له هغې وروسته بیا په نیغه وختو. د هلال او بیت الله چې ماښام بزو پسې تللي تر څو یې کورو ته راولي او بالاخره مونږ خپل هدف ته ورسېدلو. او له ستړیا وروسته چې دا شودو چې کوم ښه لګېدلی نو نشم ویلی. بانډه ده تقریبا په کیلومتر مزل هم کړی دی. غرونه هم راپناه کړي دي او دې ځای ته راورسېدلو. بانډه هم داسې بانډه ده چې سهولت موجود دی. لس او هر څه ډېر خوندور ځای دی. شاوخوا ټول غرونه دي. خیره سهار به در باندې بیا ویډیوګانې د دې طرفونه وګورم انشاءالله. ډېر خوندور موسم دی. غالبا د شپې 11 بجې دي. ما او جاوید د طبیعت په غېږه کې مشغولیږو، خبرې کوو. د خټو کوټه او همدا جانماز. سهار وختي مې لمونځ وکړ او وعده مې کړې وه چې د طبیعت ویډیوګانې به ښایم. کوربه ویده و،
تازه له خوبه پاڅېده. زه په همدې کټ کې ویده وم. زه خبرې هم نه کوم او کم ساونډ په دې ویډیو نه پلی کوم، صرف تاسو د طبیعت غږ واورئ. دا طرف د کونړ ولایت د پیج درې ولسوالۍ د کوړنګل دره ده او د کوړنګل په دره کې به خاص زه د کلیګل درې ته رارسېدلی یم. دا طرف چې ګورئ دا ټول دا د کلیګل درې په نامه باندې یادېږي او لاندې کوم کلي چې دي هغه د میرشاد په نامه باندې. کلي سرحد چې دی د دادګل بانډې په نامه باندې بانډه ده، هغه ځای ته موږ ځان رسولی وو. هلته سیل سپا مو وکړله او بیت الخیره مخ په ښکته روان یو، ښکته کوزیږو. نو غوښتل مې چې د دې ځای د طبیعت او دغه کوم ښایست چې دا ځای لري نو دا مې تاسو سره شریکول غوښتل. ډېر ښایسته طبیعت دی.